چمن ہولڈنگ کیمپ میں افغان مہاجرین کی بڑی تعداد موجود ہیں۔ شدید گرمی کے باوجود افغان مہاجرین اپنے باری کے انتظار میں کھلے آسمان تلے موجود ہیں۔ بچے، خواتین اور بزرگ افراد شدید گرمی اور طویل انتظار کے باعث مشکلات سے دوچار ہیں۔ میرا نام علانور ہے، میں آیا ہوں پنجاب سے مسافر۔ ادھر پنجاب یہ مشکل ہے، ادھر نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے یہاں پر، بچے بزرگ بیمار ہے۔ کل سے میں آیا ہوں، 2 دن ہو گئے ادھر آیا ہوں، یہ مشکلات ہے، بولتا ہے دفتر بند ہے، نیٹ نہیں آ رہا، نیٹ نہیں آ رہا ہے۔ بچے ادھر واش روم کا بھی سسٹم نہیں ہے صحیح، اور بھی کل بھی سارے لوگ بیٹھے بیچارے پریشان ہو کے ابھی ہم افغانستان جانا چاہتے ہیں لیکن بارڈر بھی بند ہے، بولتا ہے انگوٹھے لگواؤ، انگوٹھے ہم لگواتے ہیں لیکن ادھر دفتر بند ہے، نیٹ کا بہت مسئلہ ہے۔ حکومت سے ہماری یہ اپیل ہے یہ نیٹ کا کوئی مشکل حل کرے۔ کیمپ میں بعض افراد شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھلے آسمان تلے ہی آرام کرتے اور سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب کیمپ میں انٹرنیٹ سروس کی بندش نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ انٹرنیٹ سروس بند ہونے کے باعث بائیو میٹرک سسٹم کی کارروائی متاثر ہے۔ افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں طویل انتظار ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ د افغانستان څخه راغلی یم د کار لپاره. د پرون رئیس چې زه راغلی د انټرنېټ ښه کار نه کوي، پیسې مو خلاصې دي. نن مو دوهمه ورځ ده چې ناست یو، 10 روپۍ هم له یوه سره هم نه لري. داسې ډېر کوچنیان، معلولین، سپین ږیري، مریضان، سپین سري، زنانه، دا ټول تر ناستې انتظار دی په خاطر د دې چې انټرنېټ کار نه کوي. هېڅ وسیله نه ده برابره. باید د خلکو ترتیبات برابر شي. دلته هېڅوک هم دومره پیسې نه لري چې خپل د 2 ورځو 3 ورځو ډوډۍ وخوري. ولې دا ټول مسافر او مریضان خلک راځي دلته چې بېکاره سړی نه راځي چې کښېني. ټول د خوارۍ خلک راځي او مریضان خلک راځي. زما نوم شمس الله دی. دغه مشکلات دی چې موږ دا 2 کاله مسافر یو راغلي دلته ناست یو. دغه غوښتنه ده چې دا نیټ ایله سي، هم په عذاب یو، هم مسافر یو، ماشومان سته راسره. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه چې دا نیټ ایله کړي چې موږ واوړو افغانستان. افغان شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ بائیو میٹرک سسٹم کی کارروائی کے لیے کیمپ میں انٹرنیٹ سروس پوری طور پر بحال کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ABK نیوز چمن۔